د تره زوی مې را روان دی او ده ته مخه شوم او ورځم پې. لکه دې له کومه هم چولې دی او دا ماشوم یې د کنډر ته دننه کړ. کنډر ته نه راځه واپسې اوس په مې تره ته پته ولګي. استاده څه وسله مسله چاړه ماړه شته؟ وسلې دې خدای بې خو باسي ماشوم منډه کړي. راځه که کسان خو راغلل خو ځم چې ځان سیټ ته کړم. داسې کار وکړه دا دوی خو لیبرې داسې نه موږ وینوي لکه انسانیت دی. راځه دا ماشوم به ته موږ خلاصوو. ځه بنده داسې ودرېږه لکه لالا اوکې لالا مخ ولا ماشوم د لرې راوتښتاو. مخ ولا کولاو کار وکړه مخه کار وکړه. ولا مخ لالا پرېږدی به کولاو کوله مخ لکه یاسینه تو یاسینه بچي دا کار تا ولې وکړو؟ تا خو خپله وینه راوتښتوله. یاسینه ویم تره هغه ورځ چې زم درغلم نو خبره ته پته وي چې تا ما سره څه وکړل. لالا دا څه چل دی؟ ویم که اورېدل غواړې ځوانه نو وویره چې دې تره ما سره څه وکړل. ورځمه تره ته مې په دې لار کې ودرېږم پیسو ته مې جت کې وتره مې په دې لار د روپۍ نه ځي راځي. دا څه دی تره خو نه راغلی
السلام علیکم کاکا یاسینه تی څنګه چل کاکا خیر تی یاسینه ورو والله تا ته درې مې دا ټیم د ډیپین راځي په دې لار او لګي پیسو ته مې ضرورت دی بل چاته مې خلنه جوړې ده نو ما راشي تر ته مې یاسینه بچي زتا دې لارو کو سو کینم چې ته مزدوري کوا چې ته غاټي کار کوا ظالما په دې کوم نه کېږي چې نن د یو نه قرض غشتي سبا د بل نه قرض غشتي دا ته ګور نه مونږ ته موږ پر ډیوټي لزو او رازو دا خدا کاکا خو دا ما خوستانه ډېر غټ امید ما وې ته به خامخا ما د پیسې راکې یاسینه بچي خبره خو د ډیره خوکړه نن سبا زمام لګ لاس تنګ شوی دی نو ځه ته بل بندوبست ځان لوکه کاکا ما خو یو 1.5 روپیا به راکې ډېر څه حاجت مې راته ځان د سکار روانو ما دې د وجه نه غواړم یاسینه بچي زه زما د دې ګزروم ګرمي شوې ده سلام علیکم وعلیکم السلام خو کاکا ناجیزه دې وکړل خو طالبم زه یو کنده ګورم او هماغه کندې کې به دی خښوم دا به ته پته ولګي ګورو به مو دې رېدل ځوانه لالا دا خو دې ډېر ناجیزه کړي دې سره یاسینه بچي د پیسو په لالچ کې مانه دا ایرو چې تم زما واره زما د مړ ډور دوی یاسینه که کېدی شي دنه بچي نو ما ماف کا او راځه طالب زه ښه نه ښه کاروبار شروع کړم چې ځان ما باپ کړی یې خو ما باپ کې پرېږده لالا لالا پرېږده لالا پیشوي نه خو ډېر ناجیزه